بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله ایډیټینګ ګروپ کې یو څه ټریکس وایو او ډیر مهم دي، ډیر ضروری دي، باید دا مو یاد وي. بیسیک دي خو ډیر ضروری او مهم دي. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ته او ایډیټینګ ګروپ ته د کې فایند اینڈ سلیکټ ته یو مو سره ریپلیس کې ټریک دی، بل ګوډ سپیشل کې دی او بل را سره په فیل کې دی. ګوډ سپیشل والا ټریک موږ سره کویک ایکسس ټول بار کې هم موجود دی، الته به هم زه د خیر سره او دا ټیپس اینډ ټریکس به ان شاء الله وایو، ډیر زر به وایو. خزر علم دلته لک ټیکس ته لیکم. دې ځکه موږ سره ټریک دا دی چې مثال په تور باندې چې کله په دغه کارنر کې ودرېږم نو زما کارسر نشان هغه پلس ته چینج شي. زه به ډبل کلیک کوم ماته به اتوماتیکلی همدغه فیل ډاون راته شي. زه ورته وایم چې دغه کسانو سره 15% ډسکاونټ وکړه په فیس کې. دا به انشاءالله بیا مخکې ووایو چې کله فنکشن ته ورسېدلو، خو اوس زه سمپل تاسو ته یو ټریک کوم. دا یو ضرب ده، دی یو انټر. زه ورته وایم چې دغه ماته فیل ډاون کا. فیل ډاون مطلب دا دی چې همدغه فنکشن ماته په دې نور باندې هم اپلای کا. د کارنر کې به ورته ودرېږي ډبل کلیک، تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه فنکشن په دې باندې هم فیل ډاون شي. صحیح ده که نه؟ دا خبره وه. اوس موږ سره ټریک بل دا دی چې مثال په طور باندې زه غواړم چې همدغه فنکشن کاپي کړم خو د دې د اصل اډرس چې ماته چینج نه شي. که زه فار ایگزامپل دا کنټرول سی پریس کړم دلته ودرېږم کنټرول وي نو ماته هغه سیل اډرس هم دې سره راکاپي شو. یعنې د همدغه سلیکشن سیل والا لیفت طرف ته اوله او دویمه سیل دې کې دا فنکشن اپلای شوې ده. ګورئ تاسو ورته وګورئ this one زه ورته همدغه شان زما نه دي په کار. زه به راشم دا ورته انتخاب کړم او کنټرول ایچ ته به راشم. چې کله کنټرول ایچ ته رالم زه ورته ماته از ایکول ټو کنورټ کا هیش ته دغه مې ورته ځان نه یو سمبل ولیکو نو زه به ریپلیس آل ورته والم او دا به کلوز کړم. دا به کنټرول سی سره کاپي کړم، دلته به کنټرول وي سره پیسټ کړم، دلته به بیا کنټرول ایچ ته راشم. اوس په دې ځای کې ورته هیش ولیکم چې هیش راته کنورټ کا از ایکول ټو ته ریپلیس آل کې مې کلیک کړ نو ګورئ تاسو وګورئ موږ سره اتوماتیکلی هغه پاتې شو. دا به هم ورته انتخاب کړئ کنټرول ایچ او بس ریپلیس آل کې موږ ته اتوماتیکلی هغه سیل اډرس راته چینج نشو. دا خبره وه. بله خبره موږ سره دا چې مثال په طور باندې موږ ورته یو ځای انتخاب کړی وي، لایک فار ایگزامپل زه ورته غلط شوی یم نو دې سیل دپاره ما دا ورته انتخاب کړې ده، دې ته هم ما دا ورته انتخاب کړې ده، انټر او دا مې ډریګ. دا خو اوس ماته ټول غلط شو که نه. زه ورته وایم چې ماته دا سیل اډرس چې کوم دی دا F3 والا دا ماته چینج کا G3 ته. دا به زه ورته انتخاب کړم کنټرول دلته به زه ودرېږم کنټرول ایچ ریپلیس ته بلته ورته ودرېږي F3 راته پیدا کړه، دا راته کنورټ کا G3 ته. فایند دې کې هم موجود دی، دې کې هم موجود دی. زه غواړم چې دا ورته چینج کړم ریپلیس، دا به راته ریپلیس شي. او که تاسو دا ورته ټول انتخاب کړئ اوس راشئ کنټرول ایچ ته، هلته خو بیا F4 دی که نه، F4 G4 دی شوی ریپلیس. بیا داسې کار وکړئ چې سمپل کلیک ډبل کلیک تاسو ته به اتوماتیکلی هغه فنکشن دې ځای کې ډاون شي. بله خبره موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې بعضې وخت موږ غواړو چې لایک زه از ایکول ټو لیکم سم، دا ورته ما ټول واخیستو، دا مې F4 سره لاک کو او انټر. زه ورته زما دا جمع نه وه په کار، زما فیس جمع په کار وه. دغه شان که تاسو دا ورته چینج کول غواړئ دا هم تاسو چینج کولی شئ. صحیح شوه؟ دا ټول کاپي که او کنټرول ایچ یس کنټرول وي دې ځای کې راشه کنټرول وي زه ورته چې دا ماته G3 ته او G7 ته راته چینج کا ریپلیس، ماته به اتوماتیکلی هغه ته چینج شي کاما یس دیس ون. بله خبره موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې بعضې وخت موږ دلته لیکل کوو لایک دیس از ویری ګوډ نقطه. زه غواړم چې همدغه یو سیل کې د ماته دویم لین راته راکړي، زه به الټ انټر پریس کړم دویم لین به راته راکړي دیس از ویری نایس فار ایگزامپل، بیا مې الټ انټر پریس کړه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دیس از مای فار ایگزامپل برادر انټر. سره چې زه انټر پریس کړم ماته اتوماتیکلی دا په دغه سیل کې اډجسټ شي. زه ورته وایم نه دا ماته اوس دغه شان راوله نو ماته وایي چې په دغه سیل کې 3 لینه موجود دي، دې سیل کې موږ سره 3 لینه دي. زه ورته وایم چې څومره لینونه په دې کې وي او ما الټ انټر پریس کړی وي هغه ورنه کلیر کا
یو لین ته راته چینج کا ته به راشي کنټرول اچ ته دې ځای کې به ته کنټرول جے پریس کی چې څرنګه تا کنټرول جے پریس کو نو ګورئ تاسو فایند وټ باکس کې تاسو وګورئ ډاټ بلینکینګ کیږي صحیح شوه دا به ورته زه بلینک کما باس ریپلیس ټولې ماته ریپلیس کو اوس تاسو وګورئ تاسو ته به اټومیټیکلی دا په دې شکل باندې راشي زه ورته فار ایگزامپل بریسز راته بریکټس ته کنورټ کړه دغه شان بریسز چا ورته ورکړي دي زه ورته چې دغه بریسز ماته کنورټ کا بریکټس ته زه به راشم کنټرول اچ ته او دلته به ورته ولیکم چې مثال په طور باندې دا یو زه به راشم فار ایگزامپل دا راته کنورټ کا فایند ریپلیس یو راته ریپلیس کا دویم راته ریپلیس کا اوس به راشم زه ورته وړوکي ولیکم دا راته کنورټ کا دی یو ته ریپلیس آل بس اوکې بل خبره موږ سره دا چې مثال په طور باندې بعضې وخت موږ دې ځای کې دا ورته پرېښی وي دا مو هم ورته پرېښی وي دا مو ورته پرېښی وي زه ورته یم چې مثال په طور باندې کوم چې بره والا ډیټا ده هغه راته لاندې ته فیل کا لایک دا یو تش خانه ده که نه زه ورته یم علي ورډ کې دی ولی هم ورډ پروګرام کې دی طاهر پاور پوینټ کې دی وکیل هم پاور پوینټ کې دی همدغه شان دا لاندې چې کوم سیلونه دي دا زه غواړم چې د بره سره فیل کما به دا ټولو ته انتخاب کما او زه به راشم دې ځای کې ګو ټو سپیشل ته او په دې کې به بلینک ته راشم دا مې اوکې کلیک کړه ماته به اټومیټیکلی بلینک راته انتخاب کړي از ایکول ټو بره خانه تاسو به بره کی پریس کړئ کنټرول انټر به پریس کړئ تاسو ته به اټومیټیکلی هماغه ته واخلي اوس به تاسو راشئ ټول به ورته انتخاب کړئ کنټرول سی الټ ای اس وي انټر دا به زه ویلیو پیسټ کړئ تاسو ته به اټومیټیکلی ویلیو ته دا کنورټ شي بله خبره موږ سره دا چې مثال په طور باندې زه ورته وایم چې ماته ویزیبل سیلز اونلی راته شو کا صحیح شو فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته دغه 5 نمبر دا راته هایډ کا دا 5 نمبر ماته هایډ کا یا فار ایگزامپل رالم دا 59 هم راته هایډ کا زه ورته وایم چې کوم سیلونه شو کیږي هغه ماته سلیکټ کا زه به راشم ګو سپیشل ته او ویزیبل سیلز اونلی دا مې اوکې کلیک کوم سیل چې مونږ ته ښکاري مونږ هایډ کړي نه دي شو دي هغه مونږ ته سلیکټ شو که زه اوس کنټرول سی پریس کما ماته به صرف سلیکټ شوي سیلونه یا کوم سیلونه چې شو شوي دي سلیکټ شوي دي هغه به ماته کاپي شي هیډن سیل به ماته نه کاپي کیږي اوس ماته شو کیږي هم چې تا دا سیل یا دا رو دې هایډ کړې ده او تا دا رو هایډ کړې ده که زه دلته فار ایگزامپل دا ورته انتخاب کما دې سلیکشن کې ماته هیډن او شو دواړه سیلونه ماته سلیکټ شوي دي که زه کنټرول سی پریس کما دلته راشم کنټرول وی پریس کما نو ماته پکې احمد والا هم پیسټ شو زه ورته یم چې کوم سټیلونه شو دي هغه صرف ماته کاپي کا ته به راشي کنټرول جي سپیشل ته ویزیبل سیل اونلی اوکې مې کلیک کړو کنټرول سی دلته راشي کنټرول وي ماته به صرف هغه شو والا سیل راشي زه ورته یم چې همدغه طریقه ماته د کویک اکسس ټول بار څخه وکړه صحیح ده زه به راشم کویک اکسس ټول بار ته مور کمانډز ته دې کې به آل کمانډ ته رالم دلته به زه اس پریس کما سلیکټ ویزیبل سیل ته به دلته راشم دیس ون سلیکټ ویزیبل سیلز دا مې اډ کړه دا مې اوکې کلیک کړو بس دلته راځم سمپل کلیک ور باندې کوم ماته به اټومیټیکلی دا به راته انتخاب کړي دې شارټکټ څه شی دی الټ سیمیکالن ته چې کله الټ سیمیکالن پریس کړي تاسو ته به اټومیټیکلی کوم سټیلونه چې شو دي هایډ نه دي هغه به تاسو انتخاب شي فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو زه راځم الټ سیمیکالن کنټرول سی دلته ودرېږم کنټرول وي ماته به اټومیټیکلی دا به راته راشي دا ډیر سیمپل او ډیر ساده ټریکونه خو ډیر ضروري او ډیر مهم دي هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي که دغه ویډیو مو خوښ شوی وي د لایک بټن ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ